سورة الفاتحة مکیة. دا عبارت مرکب تام خبری ده. مبتدا خبر دی. مبتدا مشتمل ده په مضاف و مضاف الیه. مضاف ده سورت، مضاف الیه ده الفاتحه. دا بیا مجموعه مبتدا ده. مکیة خبر ده. مکیة منا د هجرت نه مخکې نازل ده. مونږ تاسو مخکې ویلو سورتونه د قران کریم بعض مکی دي بعض مدنی دي. مکی سورتونه هغه دي هجرت نه مخکې نازل وي، او مدنی سورتونه هغه دي چې د هجرت نه بعد نازل دي. د بعضی علماء کرامو د رائے مطابق سورۃ الفاتحه دوه نازل ده، هجرت نه مخکې هم هجرت نه بعد هم. نو چون کې د هجرت نه مخکې نازلو نو مکیه ورته وایي. نو دا خبر خو واضح ده. مبتدا مشتمله ده په مضاف مضاف الیه. مضاف ده پکې لفظ د صورت. صورت په لغت کې دوه قسمه ویل شوی ده، یو غیر محموس او دا مشهور هم ده سورتون، او دویم محموس سورتون. هر چې دا غیر محموس سورتون د دې بعض علما فرمایي چې معنی ده رفعت، شرف او یو منزله او مرتبه. یو شاعر وای نبغای زبانی علم تر ان الله اعطاک سورتا. ته دې ته نګوري چې الله پاک درکړی دی تا ته داسې و مرتبه، داسې یو شرف درده. ترا کل ملک، توین هر بادشاہ، یا ترا کل ملک، توین هر بادشاہی، دونها یتذبذب، ستا د مرتبه نه مخې ته یتذبذب، تواضع کوي انکسار کوي. نو اعطاک الله سورتا، اعطاک الله رفعتا. الله یو رفعت در کړی ده، الله یو شرف در کړی ده، الله پاک یو مرتبه در کړی ده. بیا سور د قران کریم ته سور ځکه وایي چې دا اسباب دی لپاره د رفعت، چې په دې ایمان وساتي، په دې باندې عمل وکړي. دا سبب ګرځي د انسان د رفعت لپاره. په خپل هم اوچت مراتب لري سور د الله پاک په نسبت باندې. سورۃ الفاتحه اوچت مقام لري، سوره یاسین اوچت مقام لري، دا نور سوراتونه. نو یاد دینه مخوز سوله ما فرمای چې سورت غیر محموز دا مخوز ده د سور المدینه نه یا سور البلد. په یو کلی باندې یو دیوال را محیط وي. مخکې زمانہ کې به دا رواج و، اوس خو نشته، بدۍ زیات شوي. او مخکې به په محدودو ځایانو کې خلک اوسېدل، محدود قبایل به. بیا به د نورو دشمنانو د خوف د ډار د وجې د هغې نه د حفاظت دپاره په ځان باندې به یو دیوال تاو. هغه دیوال به مختلفې دروازې لرلې، دا به د شپې بندې کړي. هغې ته به سور البلد ویلی کېده یا هغې ته به سور المدینه ویلی کېده. د سورو قرآنیو ته سورت ولې وایي په دغه مناسبت؟ لکه څرنګه چې سور المدینه دا مشتمل ده په مختلفو کورونو باندې، دغه شان دا مشتمل ده په مختلفو احکامو په مختلفو آیاتونو باندې. یا سور البلد دیوال مرکب بی د خختونه، د مناسبت داسې ده. سور المدینه یا سور البلد دیوال مرکب بی د متعدد خختونه، بعض خخت لاندې وي، بعض باندې وي، بعض په وسط کې وي، په ترتیب باندې وي، په منظمه توګه وي. دغه شان د سورت قرآن کریم دا مرکب ده د آیاتونو نه، او آیاتونه منظم مرتب دي. اول آیات، دویم، دریم، څلورم داسې مرتب وي، یو په بل باندې مرتب دي. لکه د سور البلد هغه خخت چې یو په بل باندې مرتب دي. یا علما فرمایي چې دا سورت غیر محموز دا د تصور نه ماخوذ ده، په معنا د تصاعد او په معنا د تراکب. یو شی اوچتوالی، اوچت ځای ته ختل. په سوره سواد کې ذکر هم ده استصوروا المحراب. داود علیه السلام په تذکرہ کې راځي
چې څه کسان رااله تصوروا دوی ور اوختل په دیوالونو د عبادت خانه باندې. نو قران کریم کې هم په سوراتونو کې تراکب ده، تصاعد ده، د آیتونو داسې دي لکه پاوړی، یو آیت نه مخې ته بل نه مخې ته بل. یو آیت کریمه د ابتدا د مضمون شروع کی، ورپسې آیتونه دا تکمیل دغه مضمون کوي. نو ځکه ورته سورۃ ویل شو. کچیرې دا لفظ محموز وي سورتون، نو بیا سورا سور الادمی بقیت الشراب توای فی الاناء. په لوخي کې یو څو بدر نه پاتې شي، یو څه استعمال کې او صدر نه پاتې شي، دته سور وای. بیا سور قرآنیه وته سور زکوای چې دا مستقله حصہ د قرآن. مثلا د سورۃ الفاتحه که سورۃ البقره آل عمران د دې لحاظ وهم نه کې دا مستقله حصہ د قرآن کریم ده. که سوره البقره یا سوره آل عمران یا د نور سور که ورسره معتبروي، بیا هم سورۃ الفاتحه مستقله حصہ د قرآن ده. که نه معتبروي هم دا بقیه د قرآن ده. لکه لګو بچ استعمال کې دغه نه بعد چې نور یو بپاتې شي، نو کم یو بچ استعمال دي کاغه اعتبار ور سره کېو کنه کې دا مستقل ځان ته وبدي چې د کمې پاتې شي. نو ځکه ورته سورۃ وای. په اصطلاح د علماو کې سورۃ عبارت ته د حصه من القرآن ذات مطلع و مقطع. یو حصہ د قرآن کریم ذات مطلع خوند د ابتدا ده، و مقطع خوند د انتها ده. ابتدا او انتها معلومه، اقلها 3 آیات، هغه کم حصہ هغه 3 آیات. دا سه صورت نشته په قرآن کې چې داغه آیاتونه د 3 نه کمی. ټول سورو د قرآن کریم کې مختصر ترین سوره کوثر ده، لسو کلماتو باندې مشتمل، خو آیتونه 3. نو دا معنا لغوي او معنا اصطلاحي شو د سورت. ورسره په ضمن کې لفظ د آیت دغه تشریح وکړه. لفظ د آیت لغت په اعتبار سره په مختلفو معناګانو باندې راغلی ده، او په دغه مختلفو معناګانو کې مستملم ده په قرآن. یو آیت په معنا د معجزه، سوره البقره آیت نمبر 211. سل بنی اسرائیل پختنو کا بنی اسرائیلنا کم آتیناهم سمر زیات مو ورکڑی و دویتا من آیت بینت من معجزت ظاهرات. معجزه ظاهره سمر زیات معجزات می ورکڑی. نو په معنا د معجزې راځي. آیت په لغت کې په معنا د علامه. دغه سوره البقره آیت نمبر 298 ورسره بل معنا ذکر کا دواړه په یو آیت کې دي. آیت په معنا د علامه او آیت په معنا د عبرت سره. وقال لهم او او دویتا نبیون پیغمبر د دوی ان آیت ملکه یقینا علامه د مشرتوب ده آیات یکم دادا چرا بشتا ستا تابوت بدر تراش فيه سکینه من ربکم پدې کې به اسباب د اطمینان وي د جانب د رب دستاسو نه بقیتون او څه تبرکات به وي ما بقیت تبرکاتونه مما د اغنا ترکا چې پر اخلي آل موسی و آل هارون آل موسی علیہ السلام آل هارون علیہ السلام تحمله الملائکه راغست بوي اغل را فرشتي ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیتن لا عبرت. اول آیت په معنا د علامه، دویم آیت په معنا د عبرت. آیت په معنا د دلیل. سوره ال عمران
آیت نمبر 190. ان فی خلق السماوات والارض، یقینا په تخلیق د اسمانونو او د ځمکو کې واختلاف الليل والنهار، او د اختلاف د شپې او د ورځو کې لآیات، لدلائل، دلائل موجود دی الله په ذات، دی الله په توحید، لأولی الالباب، د عقلمندو دپاره، د خرونو دپاره نه، عقلمندو دپاره. اسلام ته مطلوب انسان عقلمند ده، هوښیار انسان، ذهین انسان. دا د قرآن کریم موضوع ده. بکر وحشی والبقر کالجاموس درجه انسان، دا د قرآن موضوع نه ده. نه قرآن دې ته څه ترغیب، څه توجه ورکړي. آیت په معنا د امر عجیب، سوره المؤمنون. آیت نمبر 50. وجعلنا ابن مریم، امون ګرځولو عیسی علیہ السلام و امه او مور د آیتا امرا عجیبا، یو امر عجیبو، و آویناهما او ځای مور کړو هغې ته الی ربوتین، یو چت مقام کې، یو چت ازمکه کې، ذات قرارین چې خاوند د قرار او د سکون و معین ماء جارین، خاوند د اوبو روانه. آیت په لغت کې جماعت ته هم وای، او د معنی سره قرآن کې نه ده مستعمل. جماعت خلق وای وی خرج القوم بآیاتهم، خرج القوم بجماعتهم، قوم سره د خپل جماعت را. او آیت په معنا د حصه من القرآن، سوره یوسف. الف لام را تلک آیات الكتاب، دا آیاتونه د کتاب دی المبین، داسې کتاب چې بیانون کړي. آیات جمع د آیتون ده په معنا د حصه من القرآن. آیت په اصطلاح کې حصه من القرآن، ذات مطلع و مقطع، یو حصه ده د قرآن کریم چې دا خوند د ابتدا او د انتها ده. مرکبتون ولو تقدیرا، حصہ خدا خو کم از کم مرکب ده ضرور. د کلمې نه احتراز پکې کو، یوې کلمې ته آیت نه وای، مرکب جمله، مرکبه جمله دا ته آیت وای. دا ترکیبی ترکیب تام دا یا حقیقتا وی لك الحمد لله رب العالمین، یا بتقدیرا مرکب بی لکه مدهامتان. دا آیت تا خو ظاهر که خو نه ده مرکب، صرف مسند ده، تقدیری ترکیب پر که موجود ده. هما مدهامتان، هما مدهامتان، هما ضمیر مخ کې جنتین ته ذکر ده، راجع ده. هما دا دو بغونه مدهامتان، دا بتوری د لره نه چې ګوره تور بخکاری، د ډیر زیات شینوالی دی واچ. بیا دې ته آیات و. آیت په معنا اصطلاحي تقریبا د لغوي ټولو معناګانو سره مناسبت موجود. حصه من القرآن مرکبه ولو تقدیرا ذات مقطع و مطلع، ځکه چې آیات قرآنیه دا علامه ده لپاره د حقانیت، دا علامه ده، دا معجزه هم ده. آیاتونو د قرآن کریم کې اعجاز موجود. وما طویلو چې قدر معجز کې د علماء اختلاف ده، قدر معجز کې د علماء اختلاف. بعض علماء فرمایي چې قدر معجز د قرآن کریم هغه مقدار دی یو آیت. اگر که علامه انور شاه کشمیر رحمه الله فرمایي چې مفرداتو کې اعجاز موجود، نو آیت ته ځکه آیت وایي چې دا علامه ده په قرآنیت باندې.
دا علامه ده په دې چې دا دی الله کلام، دا معجزه ده، څوک یې مقابله نشي کولی. چې معجزه شوه نو دلیل شو په تصدیق د پیغمبر، دلیل شو په صداقت القرآن. امر عجیب هم ده، امر عجیب ده، ځکه چې عقول د انسانانو دغې نه عاجز دي. عربي ده او داسې یو عجیبه فصاحت بلاغت ورکه موجود ده چې د انسانانو عقول ته نه عاجز دي، خو دې ته امر عجیب وایي. نو دا مناسبتونه تقریبا ورسره موجود. سورة الفاتحه دې سورت متعدد نمونه دي. اسماء د سورو کې د علماو اقوال. اصل کې بعضی سورتونه داسې دي چې یو نوم لري، ډېر نومونه نه لري. لکه سوره نساء یو نوم لري، سوره هود یو نوم لري، سوره نوح یو نوم لري، ډېر نومونه نه لري. بعضی سورتونه دو نومونه لري، بعضی سورتونه دو نومونه لري، بعضی سورتونه 3 نومونه لري. سورة المائده 3 نومونه لري، سورة المائده، سورة المنقذة، سورة العقود. سورة المائده، سورة المنقذة، سورة العقود. بعض سورتونه 14 نومونه لري. سوره برات 14 نومونه لري. علامه سیوطي رحمه الله نقل کړی دی په اتقان. سورة الفاتحه 25 نومونه لري، او داسې بل سورت نشته چې په کثرت د نومونو کې د سره برابر یو شریک. سورة الفاتحه، الفاتحه، الشافیه، سورة الشفاء، سورة الشکر، سورة الحمد، ام القرآن، ام الكتاب، السبع المثاني، القرآن العظيم، سورة الكنز، سورة الوافية، سورة الكافية. بلا ګڼ نومونه او مناسبتونه موجود. بعضی سورتونه په یو نوم کې شریک شي، کله کله دو سورتونه په یو نوم کې شریک شي. لکه سوره البقره او سوره آل عمران، هغه ته زهراوین ویل شوی دغه دوه سورتونو. سوره برات، سوره الکافرون، سوره الفلق، سوره الناس، هغه ته مقشقشه ویل شوی. مقشقشه، مقشقشه معنا مبرئه عن الشرك والنفاق. په دې کې براءتونه دي، بیزاری دي د شرک او د نفاق. دا سه هم شوی چې ډېر سورتونه، 2 سورتونه، 3 سورتونه په یو نوم کې شریک شي. اسماء د سورو دا اجتهادي دي که توقیفي دي. څو علما فرمایي چې د کوم سورو چې یو نوم ده، لکه سوره هود، نوح، نساء، دا توقیفي دي، یعنی دا مسموع دي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم. د کوم سورو چې دو نومونه دي، لکه سوره النحل 2 نومونه لري، سوره النحل، سوره النعم. یا سوره اسراء 2 نومونه لري، سوره اسراء او سوره بنی اسرائیل. یا 3 نومونه لري، لکه سوره المائده 3 نومونه یا زیات ولري، لکه سوره برات، توبه او سوره الفاتحه. نو چې دا کم مشهور نوم ډیر زیات، هغه توقیفي، او چې کم غیر مشهوري هغه اجتهادي. بعض علما فرمایي چې نه، اسماء د سور مطلقاً توقیفي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به جبرئیل د سورت نوم اخوده، دا سورت دا نومېږي، او دا آیتونه په دې سورت کې کوي، او دا آیتونه په دې سورت کې کوي. ترتیب د آیتونو په سورو کې دا توقیفي دي. توقیفي معنا دا د صحابه عمل نه ده، دا د مجتهدینو په اجتهاد باندې نه ده بنا. الله پاک د جانب هم دا تنبیهات راغلي دي په واسطه د جبرئیل چې دا آیت تنکی صورت کې تنکی آیت نه بعد کېده. نو اسماء د سورو دا توقیفي دي، دا مسموع دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. چاته پکې اجازت نشته چې د ځان نه یو صورت ته نوم ورکړي، اگر که په مناسبت باندې بنا هم. مثلا
دا صورت کې اوس العالمین ذکر ده. اوس داسې نشو ویلی چې ځان نه نوم ورکړي دا سورة العالمین. دې صورت کې مالک یوم الدین دین ټکی ذکر ده. اوس د ځان نه نوم نشو ورکولی چې دا سورة الدین ده. کم نومونه چې رسول پاک ورکړي دي هم بس دا دي: سورة الفاتحه، ام الکتاب، ام القرآن، الشافیه، سورة الشفا، سورة الحمد، سورة الشکر. 25 نومونه علامه سیوطي نقل کړي. د سورت نوم د سورت د مضمون سره یو ژور تعلق لري. د سورت نوم د سورت د مضمون سره یو ژور تعلق لري. د نوم د سورت نه هم مضمون د سورت معلومه وای شي. سورة البقره ده نو قصة البقره ته ور اشاره ده. سوره آل عمران ده نو قصه د آل عمران ته اشاره ده. داسې نور ور باندې قیاس. نمونه د سورتونو ما ته دا توقیفي دي. لفظا هم توقیفي دي، معنا هم توقیفي دي. لفظا هم او معنا هم. لفظي توقف خو معنا ده چې د ځان نه نوم نشي ورکولای یو صورت چې د ځان نه نوم ورک اگر که په مناسبت باندې بناوي. او معنوي توقف ده چې صورت خو همیشه د پر د نوم د صورت مشتمل په مضاف مضاف الیه په مرکب اضافي. د دې مرکب اضافي د نوم ترجمه بنکه په بل زبان. ته چې ژبه په کومه ژبه کې تفسیر کې او ترجمه کې، پښتو وي، اردو وي، فارسی وي، انګریزي وي، فرانسیسي وي، په کومه ژبه کې ترجمه او تفسیر کې تا اجازه ده. خو د سورتونو د نومونو معناګانې بنکه د سورت نوم به په عربی اخلي. لہذا داسې به اوس نه وایي چې دا د فاتحې سورت ته، اخلاصولو سورت ته، دا د غوا سورت ته سورة البقره، ورپسې سوره انعام مثلا دا د زناورو سورت ته، دا د میږي سورت ته، دا د مچۍ سورت ته. معنا به نه. نومونه د سورو توقیفي دي لفظا هم او معنا هم. معنی په لحاظ باندې هم د نومونو معناګانې کیږي نه. د نومونو معناګانې کیږي نه. دا اصول نه دي. نوم چې چاته په کم زبان کې کېښودای شي، اوس دغه سړی چې په بل زبان کې څوک یې راغواړي دعوت ورکوي، आवाज ورته کوي په بل زبان کې، نو د هغې نوم معنا نه کوي. بعضې خلک دي د نومونو معناګانې هم کوي. دا غلطه فلسفه ده. د پښتنو کې دا کیسې ډېرې. دا مصنوعي پښتو متروکه ورکه پښتو چې وایي نو دی د نومونو معناګانې کوي. نو موږ ورته وایو چې بیا خپل نوم معنا په پښتو کې ولې نه کوي. حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، اوس دا نومونه د دې خاص بروجو دپاره یا د میاشتو دپاره. اوس د دې معنا په پښتو کې دا د اسماو د وضع د اسماو خلاف ده. نن د غویي پلانکی ده او نن د چنګاښ پلانکی ده. چنګاښ او غویي دا پکې د کوم ځای نه راغلی. حمل، ثور، د ثور معنا په غویي سره کوي. نن د غویي دومره ده او د خرې دومره ده او د پلانکي دومره. نومونو معناګانې نه کېږي. هسې مثال په طور باندې اوس افغانستان یو مشر دی عبدالله نومیږي. اوس په عربۍ کې نوم ده. نو اوس به موږ دی غبرګ د خدای بنده بولو، ډبل د خدای بنده، د خدای ډبل بنده. دا اوس څرنګه کېږي؟ دته چې اوس ته نوم ورکوي یا په بل زبان کې نوم اخلي، څه به وایي؟ زه اوس ده ورته خطاب ورکوم ډبل د خدای بنده ته، غبرګ د خدای بنده ته. د خدای بنده دی ولې موږ د شیطان بندګان یو که څه؟ یو سړی د فرض که دی رحمت الله نومیږي، عربۍ کې نام ایښی دی ځان دپاره. اوس دا تا په بازار کې ولیده، ته اوس خلکو سره چې خبره کوي نو څه به وایې؟ که په انګریزۍ وایې، که په اردو وایې، که په پښتو وایې، که په عربۍ وایې، خو رحمت الله به یادوي که نه چې ما رحمت الله ولیده. که داسې به وایې چې ما د خدای پاک مهرباني ولده. رحمت الله د الله مهرباني، فضل الله د الله مهرباني ته وایي. اوس یو سړی د فضل الله نومیږي، تا ولیده، خبرې دې ورسره وشوې. اوس ته چې خپلو ملګرو ته وایې خو فضل الله به یادوي چې ما فضل الله ولیده. که داسې به وایي چې ما د خدای مهرباني ولده، د نومونو معناګانې نه کېږي. لہذا د سورو چې کم نومونه دي دا توقیفي دي لفظا هم او معنا هم.
نه باللفظ نه خپل نام ورکې ځان نه او نه به معناګانې کا ته چې په هر زبان کې ترجمه او تفسیر کې نو د صورت نوم په عربی کې اخلي او په دغه ترتیب بیا اخلي بعض پښتانه دي هغه د صورت په دغه مضاف معنا خو نه کوي خو د مضاف نه کې تقدیم او تاخير وکي وی الله پاک د البقره په صورت کې وای البقره مقدم کې او صورت مؤخر کې دا غلط یو عمل ده غلطه خبره ده ته چې په هر زبان ترجمه او تفسیر کې او حواله صورت ته ورکې نو دا څه بوای د الله پاک په سورۃ البقره کې ویل دي د الله پاک په سورۃ ال عمران کې وای آیت ته د سورۃ النمل آیت ته د سورۃ اخلاص آیت ته د سورۃ رحمان هم په دغه ترتیب به وای په دا ترکیب اضافي کې به هم تقدیم او تاخير نه کوي پوه شو په خبرو باندې نو درې توقفات رااله پکې پاسما د سورو په اعتبار د اسم هم په اعتبار د معنی هم په اعتبار د ترکیب او د ترتیب هم نو دا څه بنوای چې د البقره په صورت کې دا سی ویل دي دا سوایا سورۃ البقره کې دا سی ویل سید د پښتو د ادبیات تقاضا ده په پښتو کې مضاف الیه مقدمه ای مضاف مؤخر د ادبیات تقاضا ده خدا ټکی اسم د نوم ده د څه عام مرکبه جمله نه ده چې ته د عربی د مرکب جملې نوم د پښتو د ادبیات مطابق وکې چې مضاف الیه په مقدم کې په مضاف دا نوم ده په نوم کې چې څوک هم مضاف وي ابا مقدم می مضاف الیه مؤخر په عربی نو چې دا نوم شو ته چې په پښتو کې وایي مضاف په مقدم می مضاف الیه په مؤخر نو دا تقدیمات او تاخيرات پکې نه سورۃ الفاتحه ته سورۃ الفاتحه ولې وایي علامه علوسی رحمه الله فرمایي چې د قران کریم د معهود ترتیب چې قران کریم دا عبارت ده د دې مجموعه شخصینه چې ابتدای دا بعد بسم الله او انتهای دا سین د الناس دا معهود ترتیب باندې چې واخلې چې لیکل د زموږ استاد مخ نو فاتحه ویل کېږي اول کل شیء اول د هر هغه د اول د هر شی نو چون کې دا اولنۍ سورته ده په دغه ترتیب باندې ځکه ورته سورۃ الفاتحه وایي یا الفاتحه هم ورته وایي سورۃ الفاتحه مکیه دا مکیه نور سورتون نور نمونه هم شته سورۃ الشفاء شفاء ده چې دم او تعویذ کوي نو سورۃ الفاتحه پکې لیکل پکار دي د امراض ظاهری او هم علاج ده د امراض باطنی او هم علاج ده سورۃ الکنز ده خزانه ده ټول معلومات ته قران کریم په دې کې پرون ته اوري د غټ مضامین هم دلته ورکه موجود هم پرای د امام غزالی هم پرای د امام شاه ولی الله او هم پرای د حضرت علی کرم الله تعالی وجه سورۃ الحمد سورۃ الشکر ده مناسبتونه ظاهر بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله باندې مستقل یو غټ کتاب لیکل شو احکام د بسم الله اسرار د بسم الله عجیبه عجیبه بحثونه دی ورکه حیران شي انسان دلته مختصرا یو څه خبره یو دا چې بعض علما فرمایي چې بسم الله د دې امت خاصه ده لیکن دا صحیح نه ده انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم په نص قرآن کریم باندې سليمان علیه السلام ویل بلکې بعض علما فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم اول کل کتاب الله سبحانه وتعالى دا ابتدا د هر کتاب دی الله په بسم الله سره شوی بسم الله جز من القرآن داو کنا جز د هر سورت نه داو کنا جز د فتحه نه داو کنا مجموعه اقوال په کې علامه علوسی رحمه الله لس نقل کړي دي ایت ضرورت نشته تفسیر سره خاص تعلق نشته خدا دا چې امام مالک رحمه الله هغه د بسم الله په جزئیات باندې نه دی قائل نه جز معنی د قرآن نه جز معنی د هر سورت نه جز معنی د سوره الفاتحه امام ابن عاشور رحمه الله ملک المسلک عالم دا غډیر زیات دلایل وایي په خپل مدعا باندې تفسیر ابن عاشور مشهور تفسیر مزیدار تفسیر خپل تفسیر د بیان سره ځان لپاره پیدا کیا تحریر و تنویر امام شافعی رحمه الله فرمای بسم الله د هر سورت نم جز ده
خاصتا د فتحین هم جز. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای چې بسم الله دا د یو آیت دی د قران کریم مستقل د تبرک او د فصل لپاره نازل ده چې د دوه سوراتونو په منځ کې فصل او جدایي راولي. نو جز من القرآن ضرور ده، اما جز د هر سورت نه او په شمول د فاتحه نه د دې نه جز نه د فاتحه نه جز ده او نه د نورو سوراتونو نه جز ده. مستقل آیت کریمه د قران کریم ضرور. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه په تواتر باندې په جهري منځونو کې کا ثابت ده، نو تصریف الحمدلله باندې ثابت ده. په بسم الله الرحمن باندې جهر په تواتر سره نه ده ثابت. په اخبار احاد باندې که ثابت وي نو هغه د تعلیم په خاطر باندې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې بسم الله په دغ ځای کې وایي اب جهر به تسمیه ثابت. نور په تواتر باندې که رسول پاک نه ثابت ده نو هغه جهر ده په الحمدلله رب العالمین. او داس احادیث هم موجود. خدا هغه بسم الله چې په دسترونو کې لیکل ده، یو د هغه بسم الله چې نیم آیت ته د سورته نمل انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن، دا په اتفاق ته علماء هم جز من القرآن هم جز د سورۃ النمل نه. خدا بسم الله دا سر د سوراتونو کې په استثناء د سوره برات چې دالی کلی شوی دی نو په دې کې دا خبره بسم الله الرحمن الرحیم. با په بسم الله د استعانت ته پره ده، مصاحبت د پرم کې دایش خو د استعانت ته پره خده. با چې د استعانت د پره کې رد براشي په فرق باطله باندې هم په معتزله باندې هم رد راشي. ځکه معتزله وایي چې انسانان خالقین دي لپاره د خپل افعالو اختیاریو، نو خالق بیا مستقلی په فعل کې. څوک چې په یو فعل کې مستقلی هغه د بل چا استعانت ته نه محتاج، د بل چا استعانت ته نه محتاج. لہذا چې بعد استعانت د پره شو معنا دا ده چې مونږ په خپل افعالو کې غیر مستقل دی الله پاک استعانت ته محتاج. په جبریو باندې به هم رد راشي، ځکه جبریان وایي چې انسان کل جماد والحجر هیڅ اختیار نه لري، نه د خلق نه د کسب، بالکل کل جماد. نه مونږ وایو چې بعد استعانت د پره ده او استعانت انسان په هغه فعل کې دی او بل چانه غواړي چې په کم فعل کې نفس قدرت لري خو کامل قدرت نه لري. څوک چې په یو فعل کې بخي قدرت نه لري، نفس قدرت هم نه لري، یک څوک دی یو بل نه استعانتونه نه غواړي. مثلا دا پورې غر ده، د غر د یو ځای نه نقل کول بل ځای ته، دا د انسان د وس طاقت خبره ده. نو په دې کې انسانان آیا یو بل نه امداد غواړي چې زه د غر نقل کوم ته مې لږ امداد وکړه؟ نه. د سره چې یو څوک په چی قدرت نه لري په هغه کې څوک د چانه استعانت هم نه غواړي. د غنمو بوري وچتول، تورړه وچتول، نفس قدرت د انسان لري چې وچته کی، او چې له کمزوري بډای په لحاظ باندې یا عمر کمزوري خپل پکې مستقل نه د بل چانه استعانت غواړي. نو هم برد راشي په معتزله، هم برد راشي په جبریانو باندې، هم برد راشي په مشرکینو باندې. ځکه مشرکینو په خپل افعالو کې استعانتونه په نومونو د غیر الله باندې غستل دی. الله پاک سبحانه و تعالی په نوم نه، په لات، په منات، په عزا دغه په نوم. دغه شان رد براشي په شیعاګانو. شیعاګان هغه په خپل افعالو کې د حضرت علی کرم الله تعالی وجهه دغه نه امداد غواړي، یا علی مدد دا عبارت وایي. او رد براشي په بریلیانو باندې. څوک چې امداد غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، یا رسول المدد، یا رسول المدد. د عربو کې شته دي، عجمو کې شته، افغانستان پاکستان کې مشته. یا رسول الله اغثنی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی. د غیر الله توازن کوي او په شرک مبتلا. نه په دوه خلکو باندې برادر راشي. تاسو ویلي دي چې د تقدیم د حصر او د اختصاص لپاره نو بیا چې غیر الله تم आवाज کوي استعانت لپاره به د حصر څه معنا شو؟ دا مسله ان شاء الله روانه ده په ایاک نستعين کې. امداد اغستل د غیر الله نه په علم ما فوق الاسباب کې شرک، په علم ما فوق الاسباب کې استغاثه من غیر الله دا شرک. نو بعد استعانت لپاره بسم الله الرحمن الرحیم متعلق
د با تاسو ته معلوم دي د نخمیر د وختي خبرې دي هغه ته ضرورت نشته د ابتداء او ابتدائي نو دا اصل تکرار نه تاسو ته معلوم اسم دا سمون مشتق ده د وسم نه مشتق ده دام درته معلوم الله لفظ دی الله کې بعض علما فرمای ودا مشتق یا د الله یأله بفتح الله بمعنى عبد یا د الها یأله بکسر الله سمعا يسمعون اذا تحير الها یأله عبد اله زيدون عبد زيدون اله زيدون تحير زيدون نو الله پاک دینه مشتق دی لفظ دی الله الہ حمزه کټ شو په یوس کې الف لام راغله به ادغام مش الله عز وجل کدا مشتق وی دی الہنا نو الله پاک ته زکه الله وای چې معبود که مشتق وی دی الہنا نو الله پاک ته زکه وای چې عقول متحیر دي د په بچای کې په نظام کې نو علماء فرمایي دا مشتق علماء فرمایي دا نه دا مشتق بلکې دا علم د پر د ذات دی الله پاک لکه ذات دی الله پاک کې تغیرات مایورات نشته دا خو اسم ذاتی دی پر د ذات دی الله دا خو اسم ذاتی دی پر د ذات دی او اسماء ذاتیه د دې براه راست تعلق وي د ذات سره او د مسما سره نو مسما غیر متغیره نو دا لفظ غیر متغیر بعض علما فرمایي چې اصلا مشتق او د عارض الاستعمال دی وجنا علم بالغلبه شو صرف دیو ذات متعین دی پرانومش قاضی بیضاوی لیکن ډېر تفصیل خو صحیح خبره دا خوندوره خبره دا محققین علما فرمایي چې دا جامد ده دغه تغییر نشته او بعض علما به دې ته د هر شخص خپل یو ترجیحات چې خو مناسبت موجود ده د لفظ دی الله او د نورو کلماتو سره چې مناسبت موجود وي لفظا او معنا یو له قول نه کې په اشتقاق باندې اشتقاق دوه قسمه ده تاسو ته معلوم ده یو د اشتقاق علمی بل د اشتقاق عملی اشتقاق علمی ان تجد بین اللفظین تناسبا فی اللفظ والمعنى او اشتقاق عملی استخراج کلمه من کلمه اخرى یو کلمه د بلی کلمه نه راو باسلو توای جوړولو توای اساس ته پر د اشتقاق عملی اشتقاق علمی ده نو چې علمی مناسبتونه موجود دي نو بیا ول اشتقاق باندې قول نکړه الرحمن الرحیم رحمان او رحیم دواړه صيغه د صفت مشابه دي اصلا دغه باب د سمعا متعدی باب ده رحما يرحمو رحما يرحمو د متعدی باب نه صيغه د صفت مشابه ناراض نو علما فرمای رحما يرحمو دا نقل شو رحما يرحمو دا باب د کرامات نقل شو او علامه الوسی رحمه الله فرمای چې دا نقل د باب د سمعانا باب د کرامت دا څه قلیلم نه ده شازم نه ده د دې پر ډیر نه ظاهر موجود دی یو لفظ وی د باب د سمعا او د عالمانه دینه بعد بیا نقل شي کرامات او دا غینه بیا صيغه د صفت مشابه هغه مشتق شي نو الرحمن او الرحیم دواړه د رحمت نه ماخوذ رحمت د لغت په اعتبار سره انعطاف یقتضي التفضل والاحسان انعطاف ده پچا باندې مهرباني ده دل سوزي ده پچا باندې د زړه سونه ده او داس زړه سول یقتضي التفضل والاحسان چې د دې تقاضا ده چې په دغه انسان باندې ته احسان وکړي او تفضل ور باندې وکړي انعطاف مقوله د انفعال د بل چانه متاثر کېدل مقوله د انفعال عبارت ده د تاثر اغستلو نه د بل چانه چې بل چانه سره اثر وا د بل چانه متاثر کېدل دا فرع د دې خبره ده چې د ذات حیولانی دا د بل چانه متاثر کېږي اثر قبلای اثر قبل اول دا صفت لازم دی حیولات وصلی الله سبحانه وتعالى خو ذات حیولانی نه ده الله پاک د پر خو حیولا نه جز ده نه معروض ده نه متعلق ده الله پاک مجرد ده په تجرید تا د مادینا خاص مدینه هم د عام مدینه هم د خاص استعداد نه هم
د عام استعداد نه هم. تجرید تام څه ته وایي؟ تجرید تام دې ته وایي چې مدا او هیولا د یو ذات لپاره نه جزئی نه معروضی نه متعلق، نه جزئی نه معروضی نه متعلق. که یو ذات لپاره هیولا جز وا هغه ته مادي وایي، لکه جسم طبعی هیولا جز ده. د یو ذات د یو شی لپاره هیولا معروض وا بیا ورته مادي وایي، لکه دغه اعراض چې په دغه اجسامو طبعیو کې موجود دي. زما او دستا لون، زما او دستا شکل، زما او دستا لون شکل، دا اوس اعراض مادیه دي، ځکه ماده معروض ده. او یا ماده متعلق وي لکه روح، نفس او د عقل مابین کما په مقدمه کې تویل چې د عقل ماده سره نه په ذات کې تعلق شته نه په افعالو کې شته، په خلاف د نفس نه چې نفس د ماده سره متعلق ده. ماده او هیولا دا د نفوس نه تکو د پاره متعلقات ضرور به ضرور دي. نو د نفس نه تکا په باره کې څوک داسې نشي ویلای چې دا مجرد ده من کل الوجوه. نه، نفس نه تکا په باره کې به دا وایي چې دا مجرد ده من حيث ذات، مادي ده من حيث الافعال. دا مجرد ده من حيث ذات او دا مادي ده من حيث الافعال والصفات. او الله پاک سبحانه و تعالی خو مجرد ده په تجرید تام سره، هم په اعتبار د ذات هم په اعتبار د صفات او د افعال. نو علامه علوسی رحمه الله بیا فرمایي، امام رازی رحمه الله فرمایي، امام قاضی بیضوی رحمه الله فرمایي چې داسې کلمات چې د الله په ذات اطلاق وشي دا برا هم شي ان شاء الله ته په متشابهاتو کې سوره ال عمران کې ان شاء الله چې هغه بنا بر ظاهر مثبت یا مهم د جسمیت وي، مادیت پیدا کوي، جسمیت پیدا کوي. نو دلته اطلاق شوی په تور د مجاز مرسل، ذکر د سبب مراد ځین مسبب، ذکر د رحمت مراد ځین تفضل او احسان. چې په چا د رحمت راشي خو احسان ور سره کوي، نو ذکر د سبب چې رحمت مراد ځین مسبب د چې احسان. یا د استعاره تمثیلیه ده، استعاره تمثیلیه پر رحمت کلمه کې، پر رحمان کلمه کې، پر رحیم کلمه کې، یا د هغې په مبدا کې رحمت کې تاویلات مویلات نه کو چې مجاز مرسلی جوړ. خدا دا چې شان د الله پاک په نبسره عبادو ته په اعتبار د احسان او د تفضل سره د هغې تشبیه مو ورکړه د شان د یو پلار سره، د شان د یوې مور سره، د خپل باچی په باره کې، د رحم او د کرم په حواله سره. نو بیا دې ته استعاره تمثیلیه وایي. بهرحال بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله. الحمد الف لام په الحمد کې یا جنسی دي یا استغراقی دي یا عهد خارجي دي. که الف لام جنسی شي قضیه مهمله قدمائیه ده، جنس حمد ثابت ته الله پاک لره. که استغراقی شي قضیه محصوره ده، او عهدی شي بیا قضیه شخصیه ده. نو بنابر درې واړو تفسیر او ترجمه به داسي الحمدلله جنس حمد ثابت الله پاک لره، یا ټول افراد د حمد ثابت الله پاک لره، یا مشخص حمد چې الله ته معلوم دا ثابت الله پاک د پاک قضیه به شخصیه. الف لام جنسی استغراقی دا بحثونه تاسو متول کې ویلي. څو علما فرمایي چې معتزله او ته منسوبه ده چې دوی الف لام جنسی وایي، او اهل سنت والجماعت وایي چې دا الف لام استغراقی دي. وایي معتزله ولې وایي چې دا الف لام جنسی دي؟ وایي وجه دا ده که معتزله الف لام جنسی و نه وایي بلکې استغراقی وایي، نو یا به په دوی راځي اجتماع و نقیضین، او یا به دوی انحراف کوي د خپل مذهب نه په مسله د خلق الافعال کې. افعال مسله تاسو ته معلوم ده چې افعال اختیاري د عبادو په نزد د معتزله او مخلوقات ته عبادو. اوس په دې ځای کې الف لام د استغراق ته پرای بیا خو دا منه راوته الحمدلله تمام افراد د حمد د الله پاک ته ثابت. تمام افراد د تمام افراد د ډلې نه خو بعض هغه افراد د حمد دي چې وویل شي په مقابل د افعال اختیاریه او د عبادو کې. ته چرته شجاعت وکې، سخاوت وکې،
او زه د ستا حمد وایم، دا به بیا الله پاک ته ثابت. خدا الله پاک ته ولې ثابت کړی؟ تا دا یو ثابتېږي الله پاک ته. نو خو داسې به بیا څوک وایي چې ټیک دا چې دغه فعل او دا کمال اگر که یو انسان وکړه، زید وکړه، عمر وکړه، خو د زید او د عمر دپاره مکتسب دی. دا حمد الله ته ځکه ثابت دی چې مخلوق ته دپاره د الله دا فعل. کم شجاعت چې صادر شه د زید نه، زید دپاره کمال نه، د وجه د کسب نه، دا د الله دپاره کمال ده، د وجه د خلق. خو دغه مذهب یې پرېښوده که نه، بیا معتزله او د خپل مذهب نه گویا خروج وکړه. او که چیرې دوی په خپل مذهب باندې ولاړي کلک او وایي چې افعال د عبادو مخلوقات دپاره د عبادو دي او دا د الله دپاره مخلوق نه وایي، نو یو طرف ته قضیه کلیه ده، الحمدلله تمام افراد د حمد ثابت دي الله پاک لره، او بل طرف ته خو صلیبه جزیه هم صادقه ده. بعض من الحمد لیس بثابت لله، بعض حمدونه الله پاک ته نه دي ثابت د معتزله او د رای مطابق. هغه حمدونه چې ویل شي په مقابل د هغو افعالو اختیاري او د عبادو د الله ته ثابت نه دي. خو دغه موجبه کلیه او صلیبه جزیه سره د وحدت موضوع د محمول او د تمام شروطو د تناقض نه صادق شي، اجتماع نه کې ځین. لہذا دوی وایي چې دا الفلام استغراقي نه دي بلکې دا الفلام جنسي دي. نو جنس حمد ماهیت حمد د مرتبه د لا بشرط شي، جنس حمد و ماهیت حمد مرتبه د لا بشرط شي کې په زمن د بعض افرادو کې صادق. نو دا الحمدلله به دوی واخلي په زمن د بعض افرادو کې، مثلا په زمن د هغو افرادو د حمد کې چې ویل شي په مقابل د افعالو دی الله کې د عمل الله ته ثابت، یا ویل شي په مقابل د افعالو اختیاریه او د غیر اختیاریه او د عبادو کې د یو چا ثنا صفات ذکر کې د حسن دی وجه، جمال دی وجه، نو دا خو دوی بیا الله پاک د پر مخلوقات وایي. دا پکې یو چا مجلس کړی دی، خو دا ضعیف مجلس. تاسو ته معلوم ده چې د افرادو او د ماهیت مابین کې تلازم ده. نو کم کمال چې موجود ده یا کم نقصان چې په دی راځي په صورت د الفلام استغراقیاو کې او په صورت د الفلام جنسیاو کې هم راځي، و بالعکس. اصل خبره شاید بلای دا مقام د حصر دا کم ځای چې موږ لګیا یو حمد دی الله وایي، دا تاسو ویلي دا مقام د حصر. حصر همیشه د پره مشتمل وي په دوو شیانو، یو ته وایي ایجاب بل ته وایي سلب، یو ته وایي ایجاب او بل ته وایي سلب. په حصر کې اهم هغه شی چې مطلوب وي هغه جانب د سلب، د حصر درمدار په سلب باندې. زه په طور د حصر وایم چې زید هو العالم، د علم زه منحصر وایم په زید. زید هو العاقل، عقل زه منحصر وایم په زید. نو د دې دوه مطلب دي، یا د حصر دوه اجزا دي. یو دا چې علم زید ته ثابت، علم زید ته ثابت. دویم دا چې علم د زید نه ماسوا بل چاته نه دی ثابت. که علم زید ته نه ثابت خو حصر بیا نشه صحیح، که علم زید هم ثابت وي او بل چاته هم ثابت وي خو حصر بیا نه راغی. حصر خو اختصاص ته وایي، یا حصر د موصوف په صفت کې یا حصر د صفت په موصوف کې. خو دا خبره یقیني ده چې حصر د هغې دارومدار په دوو جزئینو باندې، یو جز پکې ایجاب وي للموصوف، دویم جز پکې سلب د دغه صفت وي د بل موصوف. اوس کیسې ته غوږ ونیسه. دا الفلام که چیرې مونږ د استغراق دپاره ووایو نو دا حصر خو دی که حمد منحصر دی په الله پاک. الفلام د استغراق دپاره دی. حصر همیشه دپاره مشتمل په ایجاب او په سلب. مذکور جانب منطوق جانب د دې قضیې هغه خو ایجاب مونږ یې پیژنو، دا ایجاب دی مونږ یې پیژنو، ځکه چې ادوات سلب خو نشته، قضیه موجبه ده. الحمدلله چې الفلام د استغراق دپاره شي قضیه موجبه کلیه ده محصوره. حصر خو مشتمل په ایجاب او په سلب باندې. جانب مذکور ایجاب کلی ده موجبه کلیه ده. جانب غیر مذکور چې سلب ده هغه به سلبه جزیه بیا، ځکه جانب مذکور خدا ایجاب کلی ده، ناقیز د ایجاب کلی سلب جزئی. نو کل حمد لله
دا ثابت شي. الف لام د استغراق ته پر شو کل حمد لله دا نتیجه راوړه. دا خو جانب ایجابي شو په حصر خو ایجاب او سلب دواړه غواړي. او جانب سلبي به مرو باسه بعض الحمد ليس بثابت لغير الله دا به اوس جانب مقابل. دا مجموعه اوس حصر كل حمد ثابت لله هر حمد ثابت الله پاک لرا. بعض الحمد ليس بثابت لغير الله بعض حمد نه ثابت غیر الله. نقیض د ایجاب کلی سلب جزئی. نو كل حمد د دې نقیض به بعض راځي. دلته ثابت لله دا الته بليس بثابت لغير الله. غیر الله نه نفي الله ته ثابت. خو غیر الله نه د چې نفي کړي دا د بعضو افرادو د حمد دی وکړه. دا پاغه صورت کې چې کله الفلام د استغراق ته پاره دا الفلام اوس د جنس ته پاره کا جنس حمد ثابت الله دی پاره. قضیه مهمله قدمائیه ده او تاسو ویل چې مهمله په قوت جزئیه کې وي. نو دا قضیه جزئیه شو. جانب ایجابي دا قضیه دا اوس موجبه جزئیه ده. معنی دا سره راځي بعض الحمد ثابت لله بعض حمد الله پاک د پر ثابت. اوس حصر خو بیا خبره د ایجاب او سلب غواړي. سلب چې نقیض د ایجاب ده او دلته ایجاب موجبه جزئیه ده. د دې نقیض سلب اب سلب کلی راځي. او ما ته و چې په حصر کې اهم شای مقصود به ذات جانب سلبی وي. په حصر کې مقصود به ذات جانب سلبی وي. نو تعویل دا سره وته بعض الحمد ثابت لله ولا شيء من الحمد بثابت لغير الله. بعض حمد ثابت الله لرا نشته د هیڅ یو فرد افراد د حمد نه چې ثابت وي غیر الله. د غیر الله نه د پتور د سلب کلی نفي او دا اصل مقصود به ذات. لہذا په صورت الف لام جنسیه کې حصر دلته مطلب دی. جزء اهم په حصر کې چې جزء سلبي دی جانب السلب ده هغه سلب کلی راځي. ذکر الف لام جنسی اولاد ذکر جر لازم شریف فرمای اللام للجنس لا للاستغراق. الف لام د جنس ته پر د استغراق ته پر نه دي. او په صورت د الف لام استغراقیه کې حصر خو اسی هم مطلب ده. جانب مذکور ایجاب کلی ده او جانب مقابل یا سلب په حصر کې چې کوم مطلب ده سلب جزئی ده. غیر الله نه د حمد او استحقاق الحمد د سلب کو په تور د جزئیات سره او په تور د جزئیات سره استحقاق د حمد د غیر الله نه سلبول دا اهم شاینت. دا مقصود به ذات دلته نه ده. ځکه وایي اللام للجنس لا للاستغراق. الف لام د جنس ته پر دي استغراق ته پر نه. تاسو پکې ونی و منطقي خبره راشي. الحمدلله حمد مدح شکر فکر کم دي ته به ضرورت نه خدا تاسو معلوم دي ټول منتهي کسانه. الحمدلله جنس حمد ثابت ده الله دې پر الحمد ټول افراد دي حمد لله ثابت دي الله دې پر الحمد. حمد معلوم مشخص چې الله ته معلوم ده بنا بر حدیث مصطفی صلی الله علیه وسلم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ناغه حمد الله ته ثابت. علامه حسین علی رحمه الله فرمای چې دا د الف لام جنسیه او استغراقیه او بحث د په هغه ځای کې کېږي او بیا به شوبه در باندې راشي چې طالب لام استغراقی وای چې تمام افراد د حمد ثابت دي الله لره. الان کې بعضی حمدونه خو غیر الله ته ثابت دي چې انسانان دي تاکہ یو صفت د شجاعت موجود تاکہ یو صفت د سخاوت موجود او زد استا حمد وایم نو دا خو ته ثابت شو. وې دا په هغه وخت کې راځي چې د حمد نه مراد مطلق صفات الکمال. اما د حمد نه مراد هغه صفات الوهیت چې د حمد نه مراد صفات الوهیت کله په جنسی او استغراقی بالکل دواړه یو دي. صفات الوهیت هغه صفات چې مدار دي لپاره د الوهیت ذات. اصلور صفات وجوب ذاتی چې یو څوک واجب به ذات. دویم حیات سرمدی ازلی ابدی حیات ذاتی. دریم علم غیب محیط کلی علم غیب محیط یا علم محیط بس دا سوا علم محیط کلی. او سلرم قدرت تام کامل مستقل. دا سلور صفات
او دا صفات الوهیت دي. دا څلور وړه صفات چې په یو ذات کې موجود دي نو هغه به الہ. وجوب ذاتی، حیات سرمدی، علم محیط او قدرت تام. اوس که الف لام د جنس ته پروای هم او که الف لام د استغراق ته پروای هم د دواړو یو معنا. جنس صفات الوهیت هم ثابت دي الله لرا او تمام افراد د صفات د الوهیت هم ثابت دي الله لرا. هیڅ یو فرد افراد د صفات الوهیت نه غیر الله ته نه دي ثابت او جنس صفات الوهیت هم غیر الله ته نه دي ثابت. بالکل واضح مفهوم ده، هیڅ اشتباه ورکې نشته. الحمدلله جنس صفات دی الوهیت ثابت دی الله لرا. الحمدلله تمام افراد دی صفات دی الوهیت ثابت دی الله لرا. لام په الله مشهور ده چې اختصاص ته پر ده، خو علامه ابن هشام رحمه الله فرمای چې لام همیشه د پر د اختصاص ته پر نه. لام یا برادرمی د زوات په مابین یا بلام رادرمی په مابین د ذات او د وصف. کچیر لام راشي د زوات په مابین بیا به د زوات خالی نه، یا به په دغه زواتو کې یو ذات مالک ګرځي بل به مملوک ګرځي، یا به په دغه زواتو کې یو مالک او بل مملوک نه. کچیر په زواتو کې یو مالک ګرځیدای شي بل مملوک ګرځیدای شي نو دغه لام جرا دا د تملیک ته پاره. لکه المالو لزیدین، مال هم ذات زید هم ذات، لام حرف جر پکې راغی. مال مملوک ګرځي او زید دای مالک ګرځي. او کچیر د مالکیت او د مملوکیت تصور پکې نو بیا دغه لام د اختصاص ته پاره. لکه الجل للفرس جلم ذات فرسم ذات. جل خو سیده چې مملوک بشي خو فرسی مالک نه ګرځي، لہذا دغه لام د اختصاص ته پره ده. اما که چیرې لام راغی په مابین د ذات او د وصف کې لکه دلته لام د حرف جر په مابین د ذات کې چې الله ده په مابین د وصف کې چې حمد ده نو دغه لام د استحقاق ته پره. نو الحمدلله تمام صفات الوهیت ثابت دي الله پاک د پره په تور د استحقاق ذاتی. دا ثابت دی الله پاک دې پاره په تور دی استحقاق ذاتی. الحمدلله تمام تعریفات تمام صفات دی الوهیت یا جنسی صفات دی الوهیت لله ثابت دی الله دې پاره په تور دی استحقاق ذاتی. رب العالمین، رب کلمه یا صيغه د مصدر ده حمل شوی ده مبالغتن یا صيغه د صفت مشابه ده. رب يرب ربا، رب يرب ربا او تربیتا ابلاغ شیء الى درجة الكمال شیئا فشیئا. یو شیء کمال ته رسول تدریجا شیئا فشیئا ورور ورور دمه په دمه رسول دې ته تربیت وای. رب په دو منو راځي، کله رب راځي په معنا د مالک او کله رب راځي په معنا د مربی او د سائس. سائس معنا د چا یو تربیت کول، څوک د کمزوري حالت نه رسول قوي حالت ته. اوس که رب په معنا د مالک بیا اوس دا معنا شو هم ثابت ده پر د الله رب العالمین مالک العالمین چې دا مالک ته پر د عالم. او که رب په معنا د سائس سره د تربیت کوون کی سره نو بیا یې معنا ده هم ثابت الله دې پر رب العالمین اغه الله پاک چې دای سائس ته د عالم، دای سائس ته د عالم، دای تربیت ته عالم کوي، نگرانی د عالم کوي، د عالم پرورش کوي، د کمزوري حالت نه عالم رسي قوي حالت. نباتاتی واړه کورورو غټيږي غټيږي ځای ته ورسي. انسانانی حیواناتی وړي ورور ورور غټيږي بیا کمال ته ورسي. دې تم تربیت په د دوه منګانو کې کومه معنا غوړه ده؟ رب په معنا د مالک که رب په معنا د سائس. نو امام ابن عاشور رحمه الله فرمایي چې دا مزیدار خبره ده
چې رب په معنا د سائس یوازې په معنا د مالک ما اخله. ځکه دې کې یو خبره ته اشاره ده. کله کله یو شای د یو چا مملوکی او دغه نه بعد د دې مالک په دغه مملوک کې نور تصرفات نه، تصرفات پکې دای نه کوي. ګاډی د خپل کړی ده یا کور د جوړ کړی ده په یو ځای او چاته د په کرایه باندې ورک، نو ته مالک یې او تصرفات خو پکې ته نشي کوه. تصرفات دې ستا ورکې نه دي، تصرفات دې بل چا دی ورکې. چې د یو شي ته خپل تربیت کې خپل پرورشي کې، نو معنا دا چې تصرفات هم دې ستا دی ورکې. اوس کا مالک رب په معنا د مالک شي، نو خدا معنا شوه چې دا اسمان دا ځمکه دا هر څه دا د الله پاک مملوکات دي، بس باقي پاتې شو په دې کې تصرفات څوک کوي دا خبره نشوه معلوم. دا شپه او ورځ راوستل، دا نظام تکوینی چلاول، دا د کلمې د رب نه نشوه معلومه. الا بلا داس معلومه شوه چې الله پاک مالک. اما که رب په معنا د سائس واخله، د یو شي تربیت کول، پرورش کول، نو ورسره به دا هم معلومه شي چې دا کائنات لکه څنګه چې د الله پاک مملوکات دي، دغه شان د الله پاک متصرفات هم دي. تصرف هم پکې د الله پاک چلیږي، بل چا تصرف پکې نه چلیږي. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل الى اخره. دا به دغه پر بیا تفسیر شي. رب کلمه به د اضافتنا چې خاص مضاف له ته نه واخلي، په غیر الله باندې اطلاق نه دی جایز. زید ته رب نه وای، عمر ته رب نه وای، بکر ته رب نه وای. که اضافت وشه د خاص یو شي لکه دار لکه بستان، بیا صحیح ده چې اطلاق کیږي. په دا مضاربت کې موږ ته سوایو نه، یو پکې مضارب ده بل پکې رب المال، یو مضارب ده اول پکې رب المال، رب البستان، رب الدار. نو چې مطلق ذکر شي الله پاک باندې یوازې اطلاق کیږي. او که مضاف شو او دسه مضاف الیه ته مضاف شو چې مضاف الیه کې ډیر زیات عمومیت موجود لکه عالمین تک، بیا اطلاق په غیر الله نه جایز. اوس انسان ته رب العالمین نشي ویل. یو انسان پیدا شو هغه ته نوم ورکړي د رب العالمین، نو دا غلطه خبره ده، دا شرک ده په صفات کې. ځکه تربیت العالم دا د الله پاک د صفاتو مختصونه ده، او د الله پاک سره په صفاتو مختصو کې څوک شریک ګرځول دا شرک. الحمدلله دا دعوا شوه. یو خود دغه دعوی د پر لفظ د الله په خپل دلیل، ځکه لفظ د الله درته معلوم وزدار پر د ذات واجب الوجود مستجمع د ټولو کمالات منزه د نقصان او د صفاتو. نو چې تا وایي چې الحمدلله دا دس د لکه تا چې دا سی ویلی چې حمد ثابت ته الله پاک د پر ځکه چې دای واجب الوجود ده، مستجمع د ټولو کمالات لره، منزه د نقصاناتونه صغرا. څوک چې واجب الوجودي مستجمع وي ټولو کمالات لره، منزه وي نقصاناتونه، هغه د پر حمد ثابت وي، د پر محمد ثابت. نو هغه شرط عزیب بای چې په الحمدلله کې دلیل دننه موجود دی. آفتاب آمد دلیل آفتاب، المر د خپل وجود د پر خپل دلیل دی. المر د خپل ځان د وجود د پر خارجي وجود ته خارجي دلیل ته نه محتاج. رب العالمین دا به خارجي بل دلیل هم شي. حمد ولی الله پاک د پر ثابت ده. رب العالمین اذ هو رب العالمین، ځکه چې دا رب العالمین ده. څوک چې رب العالمین هغه ته حمد ثابت وي، د ته حمد ثابت. تربیت دو قسمه ده، یو د تربیت مادی، دویم د تربیت روحانی. تربیت مادی دا خو الله پاکای د هر مخلوق. تربیت مادی خاص کر په اجسامو کې چې کوم انسان نشو نیمه لري، وړي او بیا غټیږي، نو دغه خپل خپل طریقې نباتات دي د اوبو په وسیله باندې الله پاک دغه تربیت کوي. حیوانات دي، انسانان دي، الله پاک هغه ته د رزق تنظیم کړی. دا تربیت جسمانی ده یا دا تربیت مادی ده. نو که دغه تربیت نه مراد تربیت مادی
نو د العالمین نه بس بیا ټول مخلوق مراد. دویم د تربیت روحانی. تربیت روحانی عبارت ده د تربیت نه په اعتبار د علم، په اعتبار د معارفو، په اعتبار د عقاید سره. بیا تربیت روحانی د الله پاک د پیغمبرم کوي، دا د انسانانو کوي د پیغمبر په واسطه، او دا د پیریانو کوي د پیغمبر په واسطه باندې. د پیغمبر تربیت کوي هم دغه شان د پیغمبر په واسطه باندې بیا د انسانانو تربیت هم کوي او د پیریانو تربیت هم کوي. بیا د عالمین نه مراد انسانان او پیریان دي، ثقلین. امام سیندی رحمه الله فرمایي چې عالمین نه مراد ثقلین انسانان او پیریان، ځکه چې فرد کامل په تربیت کې هم تربیت روحانی ده. تربیت جسمانی کې څه کمال ده؟ تربیت روحانی اصل کمال ده چې علم په لحاظ باندې ته اوچت شي، د معرفت په لحاظ باندې اوچت شي، عقاید دې برابر شي، د مسلمانانو د عقایدو په لحاظ، د اخلاقو په لحاظ او د معارفو په لحاظ باندې د انسانانو تربیت وشي. نو بیا رب العالمین منا رب الثقلین، الله هغه الله پاک چې د ثقلینو د دوو درنو قومونو چې یو د پیریان او بل د انسانان، هغې ته تربیت ورکوي. چا په واسطه؟ د پیغمبر په واسطه صلی الله علیه وسلم. او پیغمبر تربیت الله پاک کوي. اقرأ وربک الاکرم. د پیغمبر تربیت بیا کوي د وحی او د قرآن په واسطه به. الحمدلله جنس صفات دی اولویت ثابت دی الله لرا استحقاقا. رب العالمین اغه الله پاک چې تربیت ورکوونکی دی ثقلینو لرا په اعتبار د علم، په اعتبار د روحانیت او په اعتبار د معارف سره. بس دې داسې یو 15 منټه عالم باندې